الله پیغمبر دا خبره کوي وایي د الله جل جلاله په وړاندې باندې خیر د خلکو هغه څوک دی چې خلکو ته نفع رسوي. ګورئ هیواد مو بیا للزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا للزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګل شوې د هیلو زخمي غوټۍ شپږ میاشتې زه د شا پر تخته پروت وم، زما دروازه چا نه ده ټکولې، زما مومنانو ته یو چا یو ډوډۍ نه ده راوړې، زما مومنانو پر سر یو چا لاس نه دی ورچېر کړی. زه داسې حالات ته رسېدلی وم چې زما مومنان به وږي لا پرېوتلي، ما چې به ګوله ډوډۍ پیدا کړله ما به دوی ته ورکولم، زه به د هغسې وږی هم پرېوتلی یم. پر ما داسې وخت راغلی دی. کوم الله هم کامیابه کړه. خدای دې دغونه سوي شادي درکړي چې په دنیا کې چا نه یې دی تاسې دغونه د یتیمانو د مسکینانو سره دغونه ښه کوي، الله چې سره ښه وکړي. ګورئ هیواد مو بیا للزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ځای د اغزایو ونیو ګلونو لوبو سکینې مو کړلې له زړونو، زړه ذهن ژوند مو نن په قرار. ما تېره شپه یو کوچنه کلور و بغار یې ونیول، زه بابا چې وخورم ما غوړي نه درلوده په کور کې. ما زوی ته صبر وکړه، خدای مهربانه دی، دی خوا به یو شی پیدا شي. دغسې زړه مې پر څه وویل چې ما باره پر ځای پرېوتم بغار یې راته ودرېدی. نو ما که ما اوس درلودی نو اوس به ولې دا زما لور داسې وږې بیده سوه، هغه خوره کوي. امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا للزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. بوی د بارودو نشته فضا کې، ګرځي سیلونه مرغان هوا کې، هر باغ او بڼ کې شور چونهار دی، امن سکون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه سئ، په دې هیله چې جوړ روغ ښه شو خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله یو برنامه لرو. برنامه اووه کسانو لپاره د خوراکي موادو توزیع لرو او ورسره تقریبا اووه ټانکره اوبه لرو. دغه ټانکر اوبه به نن خو ورځ د عرفې مبارکې ده، په دې خاطر باندې همدغه مور غوښتل چې په دغه ورځ باندې همدغه صدقه وکړي. نو مخکې هغه کوم مسجد چې مخکې موږ دغه اناونس او پروګرام نشر کړی وو 15,000 افغانۍ کومک یې هلته وکړ. رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي او 3,000 افغانۍ د خوراکي موادو توزیع د همدغه کسانو لپاره ودرلودل او ورسره اووه ټانکر اوبه. دا انشاءالله العزیز د دغه ورځې مبارکې ورځې د صدقې په بنیاد باندې کړې ده. خدای جل جلاله دې د همدغه مور صدقه قبوله کړي. کوم مؤمنان او چې په دغه مرسته کې د دوی سره شریک دي الله تعالی جل جلاله دې اجر ورکړي. هغه کوم اجرونه چې ورسره په دې برخه کې یو ځای کومک کړی دی د همدغه وطن سره، د همدغه وطن د مساجدو سره، د همدغه وطن د غریبانو سره خدای جل جلاله دې ورته اجر ورکړي او الله تعالی جل جلاله دې دوی ته، د دوی فامیل ته، د دوی اولادونو ته په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. الله تعالی دې نیک هدایت ور نصیب کړي. موږ به لومړی همدغه برنامه کوو او د مسجد کوم کار چې دی چې هغه مسجد موږ به انشاءالله العزیز را شروع کړو د اختر څخه وروسته. نو هغه پیسې 15,000 افغانۍ به یې هلته په هغه وخت کې مصرف کړو او فی الحال به د دوی دغه د عرفې د ورځې د صدقې په مناسبت باندې دغه اووه کسانو ته د خوراکي موادو توزیع ولرو او اووه ټانکره اوبه به ولرو. خدای جل جلاله دې قبول او منظوره کړي. او دوهمه برنامه به
د همایون جان د مور د خدای جل جلاله دې قبوله کړي. که ستاسو یاد وي موږ تقریبا یوه مور لرو سپین سرې مورکۍ چې واقعا غریبه مستحقه مور ده. همیشه یې د همایون مور یادوي او فی الحال دغه کوم مور چې د مصطفی مور موږ ورته وایو، مصطفی یې فکر کوم لمسی د خدای جل جلاله دی. همدغه مور ته نور د دې غربت او مسکنت هغه حدود پای ته ورسوي او الله تعالی جل جلاله دې نور دا شتمنه کړي، خدای دې توفیق ورکړي چې هغه کوم لمسیان چې دي یا کوم یو زوی دی رخصه چلی چې هغوی ته الله توفیق ورکړي چې هغه پیسې پیدا کړي او نور همیشه د نورو خلکو سره کومک وکولی شي. نو د همایون مور یې همیشه یادوي، خدای جل جلاله دې ورته اجر ورکړي. موږ به همدغه مور ته 10,000 افغانۍ انشاءالله العزیز نغده کومک ورکړو. لومړی برنامه خو د 2 کسانو او د 2 ټانکرانو اوبو او دوهمه برنامه هغه د مصطفی د مور ده، د همایون جان مور مرسته ده. خدای جل جلاله دې قبول او منظوره کړي. دغه 2 ټانکر اوبه به هغه 2 مسجدونو ته یا کورونو ته هغه ځایونو ته وړو چې موږ کوم ټارګټ کړي چې په دې کې به انشاءالله مسجد او کورونه ټول وي او د کلي کې یو سپینه ټانکۍ ځینې وختونه په ځینې کلیو کې ټانکیان یې مؤسساتو جوړې کړي، بیا هغه ته دغه خیریه ټانکران راځي هغوی ته دا اوبه ورکوي. خدای دې داسې ورځې راولي چې موږ خپل د بنسټ د طریقت څخه خیریه به ټانکر ولرو چې د قندهار په هر ولسوالۍ، په هر کلي، په هر حوزه، په هر ناحیه، په هر کلي کې موږ د ټانکرانو د اوبو توزیع ولرو. بهترینه صدقه د اوبو ده. رب جل جلاله دې د همدغه مور صدقه قبوله کړي. تاسو راځئ د برنامې راسره وګورئ. بارک الله فیکم. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګل شوې د هیلو زخمي غوټۍ مو لاړې هیواد نه تورې سیلۍ مو وار د سپرلیو دی نو بهار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ځای د اغزایو ونیو ګلونو لوبو سکینې مو کړلې له زړونو، زړه ذهن ژوند مو نن په قرار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. بوی د بارودو نشته فضا کې ګرځي سیلونه مرغان هوا کې، هر باغ او بڼ کې شور چونهار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. پرېکړې مو خپلې چې د وطن شوې، هیلې ناهیلې د اهریمن شوې. خپل مو نن کور او خپل مو اختیار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. د علم پوهې بلې ډیوې دي، د رڼاګانو وا دروازې دي، هر خواته سپین سبا، هر خوا سهار دی، امن سکون دی، ژوند د وقار دی. ګورئ هیواد مو بیا لزار دی، امن سکون دی،
افتخار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لازار دی. السلام علیکم. ستړي مه شئ. صاحب څنګه یاست؟ بخیر از خیرت دی. څونه وخت بعد مخکې مو سره ولیدل؟ یاره تقریبا 2 کاله کېږي. 3 کاله. تا رخصه چلوله وه؟ څنګه یې؟ ښه یم بالا ما رخصه چلول، یو وارې خو مې پښه دا د معیوبه وه، بلې وارې مې په رخصه کې موټرسایکل وموښتی، په دا ورانه کې مې پښه ماته سوه، په دا زنګانه کې ماته سوه. 6 میاشتې زه د شا پر تخته پروت وم، زما دروازه چا نه ده راټکولې، زما مومنانو ته یو چای او ډوډۍ نه ده راوړې، زما مومنانو پر سر یو چا لاس نه دی ورچېر کړی. زه داسې حالات ته رسېدلی وم چې زما مومنان به وږي لا پرېوتلي، ما چې به یو ګوله ډوډۍ پیدا کړله ما به دوی ته ورکوله، زه به د هغسې وږی یم پرېوتلی یم. پر ما داسې وخت راغلی دی، داسې وخت شپې چې تجربه درکې. دا نن د عرفې مبارکې ورځ ده نه؟ نن الله پاک دا د یوه مور مهربانه کړې ده، په دې کومک کوي. الله پاک چې هم په دې دنیا وزونه ورکړي، هم په هغه دنیا الله پاک چې تاسو ته یې وزونه درکړي چې پر دغسې غریبانو یو پوښتنه کوئ، د دغسې غریبانو سره کومک کوئ. موږ د څه څه منندوی د دغه جاڼې څه منندوی یو، الله پاک یې دې ته یو په زره یې وزونه ورکړي. امین یا رب العالمین. الله دې تا ته اجرونه درکړي، خدای دې تا ته صحت درکړي، امین. الله دې جوړ روغ ولره. دوستانو ته باید د یادونه وکړو چې دا برنامه نن کوو نو کیدای شي په اختر کې نشر شي نه، خو د عرفې مبارکې ورځ ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه څنګه شکر د الله رضی ته څنګه سم په کور کې وړو شان نه درلود نه؟ والله په نیمه نیمې رانیول، الله پاک یې وزونه دغه جاڼې خو ورته ورکړي او دوی ته دې الله یې وزونه درکړي چې موږ مو دې ځای ته راوغوښتلو. داسې حالات مې ستړي دي، د سرای مې په 2,500 افغانۍ کرایه دی، ډېر ستړی یم سر. دا بس تېره شپه د اختر ته مې دونه وارخطا و، په کور کې 500 افغانۍ هم نه لرم، نه مې وړه درلوده، د یو نفر ته مې وویل مالته 1000 افغانۍ په قرض راکړه، زه به 15-16 منه وړه پرانیست. هغه ویل یا نه کېږي، که نیت درلود یې نه راکولې. داسې ډېر ستومانه وم، په ژوند مې داسې وار نه وخطا لکه دغه اختر ته چې ورخطا. د الله پاک ټول شیان پیدا کړي. او الله پاک دغه جاڼۍ خو راباندې مهربانه کړه، ته یې راباندې بس دغه شیان یې سره برابر کړه. الله پاک دې تا ته اجر الله پاک دې ته یې وزونه هم جاڼۍ خو ورته یې وزونه ورکړي چې موږ سره ټولو مسلمانانو سره الله دې تا ته اجر ورکړي. او بل څه مې ویله چې راڅخه هېر نه سي، دا تېره شپه ولې څه شوي؟ ما تېره شپه یو کوچنی کلور و بغار یې ولېول، زه بابا چې شي وخورم، ما غوړي نه درلوده په کور کې. ما زوی ته صبر وکړه، خدای مهربانه دی، دی خوا به یو شی پیدا شي. دغسې زړه مې پر څه وویلي چې مال باره پر ځای پرېوتم، بغار یې راته ودرېدی. نو مال که ما اوس درلودی نو اوس به ولې دا زما لور داسې وږې بیده سوه، هغه خوراکوي په دې وږې بیده سوه چې شی نه وول، وچه ډوډۍ لا سمه نه ده برابره، نو په دې خاطر دا رقم سو. زه الله دې تا ته اجرونه درکړي، خدای دې قدرمن ولره. یو شی باید په ذهن کې موږ ته همیشه ولرو چې الله رازق دی، الله مالک دی، الله خالق دی، او الله پاک زموږ د ټولو مور پلار مهربانه دی. خو موږ خپل پر هر حال شکر وکړو، الله ته تسلیم یو، الله دې نه سي راسه ناراضه، موږ ځینې راضي. امین. الله دې تا ته اجرونه درکړي. حاجي صاحب محترمه، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یې؟ صحت ښه دی؟ شکر الحمدلله. ستا خو به اختر ته وار نه وخته؟ بله ستا خو به اختر ته وار نه وخته؟ اختر خو داسې ورخطا وم چې حاجي صاحب په ګرځه ورځ په ګاډي چلوم په دا بازار کې، شپین ږیری موږ ته کاروبار هم نه ده کوي، وایي دا شپین ږیری دې بار کار نه شي کولی. یو داسې ګرځم، یو 100 افغانۍ یا 50 افغانۍ پیدا کړم، هغه به 10 نفر کوچنیان لرم، په دا کوڅه موټر کې ناست یم، 3,500 افغانۍ د احمدشاه سرای د احمدشاه دې زه ورکوم، درواغ په دا شپین ږیري کې نه وایم. 1000 افغانۍ تنکر خالي اوبه خالي کوم، نه اوبه لري نه برق، شی نه لري، 3,500 افغانۍ ورکوم. خدای پاک مهربان دی، یو شی امید خدای دې یو شی پیدا شي، یو خیر و خیرات، یو کمک، یو شی پیدا کېږي، بیا هغه پرده کوم. 10 نفر کوچنیان لرم، شی ولاکه لرم. بس الله دې تا ته اجرونه خدای دې خیر درکړي، خدای دې دعاګانې کوه د یوې جاڼۍ څو جاڼیانو کومک سره کړی یو. خدای دې دیني دینای دې خار نه کړي، خدای دې دیني دینای دې سم کړي، خدای دې برکت درکړي.
کله کله د خپل اولادونو د هدایت دعا غواړي دیني دنیا یې خدای کله سم کله کړي. وایي چې موږ ټول ته چې الله پاک ښه ژوند را نصیب کړي امین چې ما امین چې. غنم ما بیخي نه دی زده نن نو ها. الله چې په چشم یا. درته لیکلی دي صحیح دی. اروپا هم ورن فکر کوم یا کور یې ودان خیر یې وسي خدای د دین دنیا یې د ده سم. آمین. او دوستانو باید هېره دي نه په تېر روژه کې موږ دغه ځوان لیدلی و د ده ټول داسې تقریبا شپږ دي اووه دي دغونه اولادونه لري دی اوسېږي په دلارام کې یوه روژه بله روژه په دې خاطر راځي چې خلک زموږ سره کومک وکړي دا وار یې د اختر څخه مخکې راغلی دی اوس هم اختر دلته دی فکر یې دا و چې په ډېر سختۍ په تکلیف د پذب کړي و د کوچنیان هېڅ شی نه درلوده بیا راغلی و ما هم بهترینه صدقه دا وګڼل چې دته یو شی ورکړم د چې څوک ګونګی وي په نن اوس وخت کې تاسو په الله باور وکړئ زه خپله کار نسم پیدا کولی زما سره چې څوم کارمندان دي د خپله کار نسم پیدا کولی نو نور خلک به ځان ته څنګه کار پیدا کوي داسې خلک چې نه اوري نه ویل کوي او سپین ږیري هم وي بې سواده هم وي هغه به څه وکړي نه روزانه سته نه بل شی سته نه بل شی سته اجانې ته دې څنګه وایي دا په دې خاطر باندې چې دلته غاجاڼیان یې میخک وي نه جاڼې ښه صحت مو ښه دی اختر ته چې کالي کړي دي یا زه ولا کوي ولا کړی بره یو ولا نه دي کړي یا ولا کوي ولا کړی چې چې په دغه روژه کې برات کې چې غوړي را باندې شکېدې زموږ په کور ولا کنه نو ته تر خو چا سره مشنه مې کوه غوړي ختم شي په برات کې وا غوړي وړه سره باندې شکېدې لکه د غوړ مونږ رسېده تر خو چا سره برایم په تاسو وشره اخیستل د مؤمنان سره موخه صلی الله علیه و سلم درکې دا ستا حق و یوې جاڼې مرسته کړې او دعاګانې ورته کوه الله دې تا ته خدای دې جانې چې خدای دې دغه نور لا ورکړي زه ساملا دې خدای وتړي امین کې د ټولو مسلمانانو سره دغه نو وړم زه دغه نو وینې چې دا غوړي ما راوړي که زموږ په کور نه وته بس د اختر خوشه په خوشحالۍ تېر کړه او خدای دې روغ صحت مې ورته هم دغه مو وساتي امین خو یوه یادونه باید وکړو چې دوه شیان یو څوک نه غریب کوي یو چې حج او عمره یو څوک کوي بل چې سړی قرباني کوي د الله پاک نه غریب کوي په هر صورت باندې دا ونونې برنامه دومره برنامې ته به موږ د مصطفی مور سره خبرې کوو دې ته به انشاءالله العزیز اجازه ورکړو کم میندو چې همدغه کومک کړي رب دې قبول کړي د ټانګرانو برنامه به هم تاسو ووینئ نو تر بلې برنامې چې تاسو درنه چوپړ ته راځو پر لایزال او متعال رب جل جلاله مسپارو ګورئ هیواد مو بیا لزار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لزار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ګل شوی د هیلو زخمي غوټې مو لاړې هیواد نه تورې سیلې مو ورد سپرلیو دی نو بهار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لزار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ځای د اغزایو ونیو ګلونو لوبو سکینې مو کړلې له زړونو زړه ذهن ژوند مو نن په قرار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لزار دی امن سکون ګورئ هیواد مو بیا لزار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لزار دی امن سکون دی ژوند وقار دی ګل شوی د هیلو زخمي غوټې
امن سکون دی ژوند د وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لالهزار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی ځای د اغزایو ونیو ګلونو لوبو سکینې مو کړلې له زړونو زړه ذهن ژوند مو نن په قرار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لالهزار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی بوی د بارودو نشته فضا کې ګرځي سیلونه مرغان هوا کې هر باغ او بڼ کې شور چونهار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لالهزار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی پرېکړې مو خپلې چې د وطن شوې هیلې ناهیلې د اهریمن شوې خپل مو نن کور او خپل مو اختیار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لالهزار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی د علم پوهې بلې ډیوې دي د رڼاګانو وا دروازې دي هر خواته سپین سبا هر خوا سهار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی ګورئ هیواد مو بیا لالهزار دی امن سکون دی ژوند د وقار دی هیلې بخونکی مودې راتلونکی حاکم نظام دی دوستانو دویمه برنامه ته ښه راغلاست. مصطفی مور مېلمنه ده. السلام علیکم. مصطفی لعنه به وعلیکم السلام شکر صحت مو ښه دی؟ عمر قربان سم خیر دی؟ صدقه دې سم ژوند چې خدای دې کړي الله چې کامیاب کړي سلامت ولره. دعاګانې دې کولې په دې موبایل کې شپه ورځ کې؟ دعاګانې مې درته کولې چې په وس مې کېږي د شپې راکښېنم د تهجد کوم د سهار اشتراک نه د وظیفه ټولم نن شپږمه روژه ده زوی که به یوه ورځ مې بې دعاونه یاسر کړي دغه شپې بس ما ته بیا بیخي سترګو ته جګ ولاړ چې ما سره مو ډېر ښه کړي دي الله دې د ټولو سره ډېر ښه وکړي ما سره مو هر څه کومکونه کړي دي الله چې څه سره الله دغونه کومک سره وکړي الله د خواسته چې الله دغونه ستاسو د اولادو ستاسو د دوستانو د ټولو سره چې زموږ سره د کومک کوي د هغو سره دې الله وکړي الله چې ټولو ته ثوابونه ورسوي چې د ټولو مسلمانانو ټولو مسلمانانو سره ژوند څنګه دی؟ پروژې څخه موږ پروژه کې چې تا ته پیسې درکړې بیا چې کومک نه دی کړی؟ یا بس الله هم کامیابه که بله هیڅ شی مو نه دي راسره کړی نو هغه پروژه کې چې مو راکړل بس هغه مو در خوله چربي هغه به بل چا کومک نه دی کړی؟ یا ولاکه انسان دغه وده نه ترغ پیاز د په وله بلا کچاره کړي دا د روژه مې په خوله ده دا شی شپې مې دي څنګه دی ژوند؟ بله زوی د ورځ په ورځ د هغه هم په افغانستان کې دغه د هغه توره شپه کېږي نو وړاندې جوړېږي ولاکه د پخوا میاشت په میاشت د هغه وږېږي چې بازار ته ورسې چې په ارشي ته مازې یو خوله ورته ونیسي چې زاړه شیان یې ورته وایي چې نه کې ضعیف وي دغه راکړه وایي وایي جانې پاکستان لارې بندې پخوا بېله به یو کومک یو بانجان یو خدای واسې څونه زړې پټاټې به یې راکړلې اوس به یې هغه نه پیدا کېږي بله توکل پر الله دی بس الله پاک والله پاک ته اجر درکړي. همایون مور خو دې په یاد ده؟ او هغې ما سره ډېر کومکونه کړي دي همایون مور ما سره کومکونه کړي دي هر وخت کې په مانځه کې څنګه نور ته وکړم زویه که جانې چې داس ما سره دونه ښه کوي ستاسې راسره کوي څنګه نور سره وکړم چې د جکر وسې ته بله زه دعاګانې کوم
تاسو ته بیا کوم تاسو بیا هغه کومکونه کوي تاسو زموږ د کوره راورسوي تاسو ته چې الله وزره خیره درکړي تاسو خدای خپل په چیچانو خپل په دوستانو په قربانو الله شاد مې خدای د هغې دنیا ښې او شادي درکړي زویه کړي ټولو مسلمانانو سره 10,000 افغانۍ د همایون د مور له طرفه څخه تاسو ته الله دې کامیابه کړي الله اختر شپې ورځې په الله ښه دې په خوشحالۍ به کامیابه تېرې الله دې وزره زه به درکړي دوستانو ته وایم واقعا هم 10,000 افغانۍ د یو کور لپاره چې هغه غریبان وي مستحق خلک وي او په دې امید باندې چې زه به اوس دغه د اختر شپې ورځې په څنګه طریقه او په کوم ترتیب باندې تېرومه د هغوی لپاره 1000 افغانۍ یوه دنیا وي کله چې 10,000 افغانۍ ورکړي 10,000 افغانۍ واقعا هم دوی لپاره د اختر شپې ورځې ښه په خیر او عافیت او خوشحالۍ باندې تېرولی شي کوم مؤمنان چې د خلکو د اختر د خوشحالیو فکر لري کوم مؤمنان چې د خلکو د غربت او د مسکنت فکر لري چې خدای ما د توفیق راکړي چې دا غریبان او دغه مسکینان ماړه سي دا به الله جل جلاله هېڅکله د خپل رحمت څخه هیر نه کړي د خپل هغه مغفرت څخه هیر نه کړي الله جل جلاله به د خپل خاص رحم په هغه جال کې نیسي او الله پاک به خاص رحم ورباندې کوي ځکه دا دنیا ده چې موږ او تاسو الله ورباندې امتحانوي دنیا کې الله پاک ټول د امتحان لپاره راوستوي دنیا الله پاک د دې لپاره پیدا کړې چې خپل بندگان پکښې امتحان کړي چې کوم بندگان الله پاک حق او باطل دواړه ورته ایښي څوک حق غواړي څوک باطل غواړي کم یو چې د حق انتخاب کوي هغه دغه سره الله جل جلاله مل سي کم یو چې د باطل انتخاب کوي الله دغه سره شیطان ملګری کوي او ګټه د چا کړې ده ګټه هغه چا چې د مستحقو غریبو یتیمانو کونډو بېوزلو پر کورونو باندې پر حالاتو باندې پوښتنه کوي الله راضي کوي د ټولو بهترین کسان دغه دی دا د الله پیغمبر دا خبره کوي وایي د الله جل جلاله په وړاندې باندې خیر د خلکو هغه څوک دی چې خلکو ته نفع رسوي او کله چې داسې مبارکه ورځ د عرفې ورځ وي چې د یو چا روژه وي په دې کې چې الله پاک د یو کال مخکې د یو کال وروسته ګناهونه الله معاف کوي الله پاک جل جلاله دا مبارکه چې د دنیا 2 میلیونه انسانان تقریبا هغه نن د عرفات پر ورځ به د عرفات پر غونډۍ باندې په احرام کې په څیرې احرام کې چې هېڅ ورباندې د ستنې کار نشته الله پاک دربار ته په دې یخه ګرمي 44 درجې ګرمي نن وه د سعودي 44 درجې ګرمي وه چې په دغسې ګرمۍ کې د الله پاک دغه لڅ بدن د الله پاک لڅ سر لڅ پښې د الله پاک دربار ته ژاړي د الله پاک څخه مغفرت غواړي نن داسې مبارکه او مقدسه ورځ ده په داسې ورځ کې چې څوک 10,000 افغانۍ کومک کوي دا 10 میلیونه 20 میلیونه 100 میلیونه څه شي لري اجر لري خدای جل جلاله دې د ټولو مؤمنانو ملګری شي الله دې ټولو مؤمنانو باندې رحم وکړي تم دعاګانې کوم او الله یې ته اجر درکړي څنګه دعا کوم الله هم کامیابه کړي خدای دې دغه ښې او شادي درکړي چې په دنیا کې چا نه دی تاسو دغه د یتیمانو د مسکینانو سره دغه ښه کوي الله چې سره ښه وکړي امین یا رب شنې مؤمنان چې کالي نه لري زویه کې چمپلان نه لري شی نه لري تاسو دونه پر ورخ مېږي تاسو راوړي کښان خوشحالي ده سبا د کښان څونه خوشحالي ده دا څونه دا ماسې د غیبت نه یو شی ورته راوړي انسان د یتیمانو بیا بیخي خواست قبلېږي نو الله مو هر خواست قبول کړي چې په زړه کې مو هغه ارمانونه مو الله در راکړي خیر اوسئ سلامت شئ دوستانو دا نننۍ برنامه تر بلې برنامې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق الله عز وجل رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ګورئ هیواد مو بیا له